چې کم کور کې تصویر وي او سپی پکې پاتې کیږي نو هغې ته د رحمت فرشتې نه دي او تا د الله پاک جل جلاله په مبارک کور باندې لګولی ده. چا تپوس کړی چې پټو ویستل څنګه دي؟ تصویر ویستل حرام دي، قطعا حرام دي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، چې هغه کور ته د رحمت فرشتې نه ننوځي چې کم کور کې سپی اوسي او یا پکې پټوان پراته وي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی دغه کور ته د رحمت فرشتې نه ننوځي. او رونو پټو او تصویر دا ګوره د هر چا حرام ده، هغه کو عالم وي کو غیر عالم وي، کو عام سړی وي کو الک وي کو جینۍ وي کو بزرگ وي او کو غیر بزرگ وي، دا ټول د دې ټولو فوټوان ویستل دا حرام دي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چې کله مکه مکرمه فتح کا او بیت الله شریف تراغو نو مکه مکرمه کې بیت الله شریف کې بوتان پراتو او پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک هغه بوتان بهر ته راویستل او غورځولې. په هغې بوتانو کې دوه شکلونه جوړ شوي وو، یو د جناب حضرت ابراهیم علیہ السلام مبارک شکل جوړ کړی و او یو د جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک شکل جوړ کړی و. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دواړه راواغستل او هغه یې بار ته خطا کړل. نو ګوره جناب حضرت ابراهیم علیہ السلام مبارک څومره معزز شخصیت و او جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام مبارک څومره معزز شخصیت و، لیکن د هغې شکلونه یې جوړ کړي وو. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چې هغه تصویران جوړو نو هغه یې بار ته واچول. علماء کرام فرمای تصویر او پټو دا د محترم انسان محترم نه وي. ګورئ بعض خلق وي دا خپل پیر پټو یې ویستی وي، د خپل پیر او مرشد جیب کې ګرځوي، دا خو حرام دي، دا خو ګناه ده. او یا په خپل وجره او کور باندې لګولی وي. بعضې ساده لو خلک وي هغوی په جوماتونو باندې لګولی وي. هلکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چې کم کور کې تصویر وي او سپی پکې پاتې کیږي نو هغې ته د رحمت فرشتې نه دي او تا د الله پاک جل جلاله په مبارک کور باندې لګولی ده. تو خو د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مخالفت کوي. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چې تصویران مو باسئ او تا راوړی د ته په جومات باندې لګوي، ته په کور باندې لګوي، ته په حجره باندې لګوي. رونو دا حرام دي او قطعا ګورې پټو حرام ده. نو فوټوانو او تصویرانو نه ځان ساتل پکار دي. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.